अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको नन به موږ تاسو وړاندې مونږ دال او تورې پخو. نو دا به موږ یوځای پخو. نو مونږ دال موږ ښه صفا کړل او هغې نه پس بیا موږ اوبو سره 2-3 ځل ووینځل او بیا موږ اوبو کې نرم کېدلو دپاره کېښودل تقریبا 2-3 غنټې اول. اوس به دا موږ اوبو کې واچو پریشر کوکر کې او لږ ساعت له به یې پخه کړو. او دې کې به موږ اوس اسم نه اچو، مالګه به هم نه پکې اچو ځکه چې وروستو بیا دې دپاره موږ مساله تیارو. نو بیا به موږ دې کې نور شیزونه ټول واچو. نو پریشر کوکر باندې موږ سر ولګولو. اوس به موږ دا تر هومره پخوو چې دا کله نرم شي. تقریبا موږ به یې 6 منټه دپاره بوایل کړو. ستاسو دالو باندې ډیپینډ کوي چې ستاسو دال څنګه دي. که سخت وي نو بیا ډېر ټایم والي او که نرم وي نو بیا لږ ساعت کې پخه شي. چې دا بوایل شي نو بیا موږ تاسو ته ښایو. نو 10 منټه پس زموږ د دال داسې نرم شوي دي او اوس به موږ تورۍ کټ کړو. دلته موږ لږه تورۍ راخیستې ده او دا به اوس موږ صفا ووینځو او بیا به یې کټ کړو. نو تورۍ موږ کټ کړله. چې کومو توریو کې تخم سخت شوی وي نو نه دی پکار چې هغه موږ استعمال کړو. بلکل داسې سپنجي قسم ته چې کومه تورۍ وي هغه استل پکار دي تازه. نو دې کې چې کومې مسالې استعمالیږي هغه به موږ تاسو ته وښیو. مالګه، دنیا پاوډر، زیره پاوډر، ثابته زیره، شړشم تخم، کورکمن پاوډر، سور مرچ پاوډر، یو ټماټر موږ کټ کړی دی او یو پیاز موږ کټ کړی دی. اوږې او ادرک پیسټ په استعمالو دیږي او کوکنګ آیل. نو یو لوښي کې به موږ تیل واچو. چې څومره تیل تاسو استعمالوئ دالو کې دا ستاسو خوښه ده. نو اول به موږ تورۍ مساله کې پخه کړو، بیا به موږ وروسته دال پکې اچو. تیلو کې به موږ پیاز واچو او پیاز به موږ اوس لږ ساعت دپاره فرای کوو تیلو کې چې پیازو رنګ لږ بدل شي. نو پیاز به موږ ډېر زیات نه فرای کوو ځکه چې توریو سره فرای کړی پیاز مزه نه کوي. نو بس چې معمولي شان د دې رنګ بدل شي بیا به موږ دې کې نور چیزونه واچو. نو پیاز لږ ټرانسپیرنټ شولو، لږ رنګ یې بدل شو. اوس به موږ دې کې زیره او شړشمه تخم واچو. دا به هم یو منټ پورې داسې فرای کړو چې دا کله دا کرکلینګ شروع کړي نو بیا به موږ دې کې نور چیزونه واچو. تاسو اورېدی شئ کرکلینګ شروع شو. اوس به موږ دې کې اوږه او ادرک واچو ټکولې. نو اوس به موږ دې کې تورۍ واچو. تاسو به هم یقینا همدې طریقې سره دال او تورۍ پخوئ. نو که تاسو نه وي کله پخ کړې نو بیا خامخا دا ډش جوړ کړئ، دا ډېره زیاته مزه کوي. نو په دې سټیج باندې اوږه، ادرک او پیاز چې کوم دي هغه زموږ پین پورې نښلي داسې ښکاري. نو دې کې به اوس موږ ټماټر واچو. ټماټر کې جوس وي، اوبه وي، نو دا به چې ریلیز کېږي نو بیا به پین پورې چیزونه نه نښلي او ټماټر به هم نرم شي او تورۍ به هم پخه شي. نو که تاسو ته ښکاري چې ستاسو سبزي پین پورې نښلي نو بیا به دې کې دالو والا چې کومې اوبه دي موږ سره ایکسټرا هغه به واچوئ داسې او مکس به یې کړو. لږ ساعت داسې پخولو نه پس به دې کې اوس موږ مسالې واچو. نو اول موږ پکې زیرې پاوډر او دنیا پاوډر واچو. اوس به پکې کورکمن پاوډر او سور مرچ پاوډر واچو او وګړي لړو داسې. مالګه به پکې واچو. اوس په دې کې موږ معمولي شان اوبه هم واچو. ډېرې لږې اوبه په دې کې واچو، تقریبا 1 ټیبل سپون برابر چې مساله زموږ پخه شي. نو تاسو ته کیدای شي چې زموږ مساله تیاره ده. تورۍ لږ نوره هم پخول غواړي ځکه چې موږ چې کوم طریقې سره تورۍ پخوو تورۍ بلکل داسې مهینې پخې شي نو نرمې شي نو هله بیا ډېره مزه کوي. نو دې سټیج باندې به اوس موږ دې کې موږ دال واچو کوم چې موږ اول نه جوش ورکړی دی، تیار کړي دي، نرم دي.
نو مونږ دال چې کوم دی که تاسو ته دالو کې کنفیوژن وي چې کومې شنې مۍ وي هغې نه چې کوم سکن کلر لري کي نو بیا دا مونږ دال شي. نو دا دغه دال مونږ استعمال کړي دي. زیړ دال هم دې ته ویلی شي پښتو کې. او تاسو ته کتی شي څومره ښکلی زمونږ د دالو رنګ راغلی دی. که تاسو غواړئ نو دې کې لږ سره مرچ پاوډر نور هم اچولی شئ چې څنګه ستاسو خوښ وي. مونږ ته خو دا لږ داسې ښه کتی شي دا لږ زیړ زیړ وي. او بیا کرنه که مونږ دې باندې ټمپرینګ کوو نو اخ حد ته بیا دې کې مونږ لږ معمولي شان ریډ چلی پاوډر اچو. هغې سره ډېر زیات ښکلی رنګ به راشي زموږ دالو کې. نو اوس به مونږ یو ساعت له دا پخه کړو. سر به پې کېږو او چې کوو یې هم داسې نه چې لاندې نه ولګي ځکه چې د دې ډېر کریمي ټیکسچر دی. نو زمونږ تورۍ او دال بالکل تیار دي. اوس به مونږ دې کې شنه کټ کړې دنیا واچو. فلیم به آف کړو. نو اوس به مونږ سرونګ ډش کې دا دال واچو. دال خو زمونږ تیار دي او ډېر مزېدار هم دي. نو مونږ غواړو چې دال لږ نوره هم زیات خوندور شي. دالو دپاره یو ټمپرینګ تیارو. نو یو لوښي کې مونږ دلته کوکینګ اویل راواخیستل. هغې کې به مونږ اوس کټ کړې اوږه نو دې کې مونږ کټ کړې اوږه واچوله. او اوس به مونږ دې کې زیره واچو. نو اوږې کلر هم داسې پکار دی که چای راکوزه نه کوي بیا به مده نظر کوي. په همدې ټمپرینګ کې به اوس مونږ سور مرچ پاوډر واچو ځکه چې دا ډېر زیات زر سیزي. نو مونږ نه غواړو چې زمونږ سور مرچ پاوډر چې کوم دی هغه وسوځي او کچا دې هم نه وي. نو په دې وجه باندې مونږ داسې دلته داسې وکړو. مونږ دې باندې لږه نوره هم کټ کړې تازه دنیا واچو. او که تاسو غواړئ دې کې یو وړه چمچې برابر ګرمه مسله هم اچولی شئ. دا ستاسو خپله خوښه ده. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.